يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. سورة البينة. لم يكن الذين نبيها كسون كفروا كفر كڑو من أهل الكتاب دي أهل الكتابنا والمشركين أو دي مشركوننا منفكين منعكدين کی حتى ترغي پورتاتيهم البينة چروغي غيتا رشان دلائل رسول من الله چې رسول و دی الله تعالی د طرفنا یتلو چلولی صحفن صحیفه مطهرتن پاکه فيها چې په هغه کې کتب لیکل شوی وي قیمه صحیح سلامت حکمنا وما تفرق او نو جدا جدا شوی الذین هغه کسان اوتل کتاب چې ورکړ شوی و ورته کتاب الا مگر من بعد ما جاءتهم ورست دهغه نچرو غلای و هغیتا البینه واضح دلائل وما امروا او نو حکم شوی هغیتا الا مگر دغا ليعبدوا الله چې عبادت کوي دی الله تعالی مخلصین خالص کوین کوي له هغه الله لرا الدين دين خپل حنفاء مایل بوي حق تا ويقيم الصلاة او قائم بدل منز ويؤتوا الزكاة وركبد زكاة وذلك او دا دين القيمة دين محكم داي ان الذين بشكا كسان كفروا چه كفر کړی من اهل الكتاب دي اهل الكتابنا والمشركين او دي مشركوننا في النار جهنم پيور دي جهنم کشبوي خالدين هميشه بوي فيها پهغيکش اولئك دا كسان هم دوی شر البریه ډیر بد خلق دي ان الذين بشک هغه کسان امنو چې ایمان وروړ وعملوا الصالحات او نیک عمل وکړه اولئک دا کسان چې دي هم دوی خیر البریه بهترین د خلق ندي جزاؤهم جزاء ددی عند ربهم پنزد رب ددی جنات جنت ندی عدن همیشه ژوند بوي تجری چې بیږي با من تحتها الانهار لاند ده غینا نهرنا خالدین همیشه بوي فيها پهغیکش ابدا ترتلا رضي الله رازش الله تعالى عنهم ده غينا وردوا او رازش والهغي عنه دي الله تعالى ذلك ده هرڅ لمن ده پورا ده غچا دي خشيه چې ویریږي ربه ده رب خپلنا مسلمانو نورنه يهود و نصارا په دې خبره متفق وي چې په آخر زمانه کې به پیغمبر رودرمي او کتاب په نازلېږي حتی دا خبره به خپل دشمنانو ته کوله چې د میش خلاف یې توسه لیکن زرد چې آخري پیغمبر بروشي او مش به د هغه سره ملګری شي په توسه به فاتحه حاصل کړي لیکن د زید او د عناد په وجه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت وکړي